السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین چینل څخه نوې ویډیو ګورئ. ځینې کسانو داسې پوښتنې کړي دوستانو چې موږ څنګه کولی شو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو، موږ په ټیک ټاک کې برخه واخلو. دوستانو ټیک ټاک چې ده یو اپلیکیشن ده، په هغه کې خلک کوچنۍ او په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کوي، نو هلته هم فالوینګ طریقه شته، یعنې څوک ملګري پیدا کولی شي په دې توګه چې لکه د ټویټر داسې څوک فالو یا تعقیب کړي او دوی هم تاسې تعقیب کولی شي. نو راځئ دوستانو دا طریقه درته ښیم. اول تر هر څه دمخه تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات ترلاسه کړئ. په آل باندې کلیک کوو دوستانو. راځئ اول پلی سټور ته تاسې راسئ، تر هر څه دمخه خپل موبایل کې د هغه څخه وروسته په ټیک ټاک باندې سرچ وکړئ. دوستانو دغه اول یو تاسې لیدلی شئ ټیک ټاک لیکلی ده دوستانو، 500 میلیونه ډاونلوډ شوی ده دا اپشنز د اپلیکیشنز دوستانو. د هغه څخه وروسته انسټال کړئ، د انسټال څخه وروسته په اوپن باندې کلیک کوو. د موبایل د اورېدلو څخه دوستانو بخښنه غواړم ځکه چې بله لاره یې نشته. د هغه څخه وروسته دوستانو دلته په دې کلیک کوم په دا می باندې. د هغه څخه وروسته دوستانو دلته ساین اپ ویت فون آر ایمیل په دغه ځای باندې کلیک کوم دوستانو. کله چې دلته تاسې ډیټ اف برث به انتخاب کړئ، د زیږېدنې ورځ به انتخاب کړئ دوستانو. لکه زه اوس دلته مثلا خپل د زیږېدنې ورځ انتخابوم، مطلب زما د 2000 ده، د جنوري په اوله باندې تاسې ورته ګورئ دوستانو. نور په دغه سره نشانه باندې کلیک کوم. د هغه څخه وروسته دوی درته وایي خپل هیواد به انتخاب شوی، تاسې ته وایي چې خپل نمبر داخل کړئ. زه خپل نمبر داخلوم دوستانو. د هغه څخه وروسته تاسې ایمیل هم ورکولی شئ، خو که ایمیل نه وي دوستانو نو دلته دوی کوډ درته رالیږي، هغه کوډ به ورکړئ. تاسې په خپله ورته ګورئ دوستانو. دا کوډ راغی ډایرکټ خپله ورغی دوستانو، تاسې په خپله لیدلی شئ. په دا صحیح نشان باندې کلیک کوم. تاسې باید دلته خپل پاسورډ ورکړئ دوستانو، خپل د خوښ پاسورډ چې ستاسې هر یو پاسورډ دی دوستانو، تاسې کولی شئ هغه ورکړئ. بیا په دا صحیح نشان باندې کلیک کوم دوستانو. نور زموږ اکاونټ جوړ شو دوستانو. دا زموږ د اکاونټ دوستانو. اوس په خپله د خپل اکاونټ لیدلی شئ دوستانو. دغه د ګوره دوستانو ایډیټ پروفایل په دې ځای باندې اوس کلیک وکوئ. دلته خپل عکس ورته انتخاب کړئ دوستانو. هر یو عکس چې تاسې انتخاب و په هغه ځای کې تاسې خپل عکس ورته انتخاب کولی شئ. په دې ځای کې به ستاسې هغه کسان چې تاسې تعقیب کړي او په دې ځای کې به هغه کسان چې تاسې دغه کړي دوستانو چې تاسې یا تعقیب کړي یاست دوستانو، او په دې ځای کې به ستاسې ویډیوز معلومېږي. نو په دې طریقه سره تاسې په اسانۍ سره کولی شئ ملګرو چې د ټیک ټاک لپاره خپل اکاونټ جوړ کړئ او دلته برخه واخلئ دوستانو. دلته د خپلو ملګرو سره شیر کولی شئ د خپل اکاونټ دوستانو، تر څو هغوی تاسې تعقیب کړي او یا تاسې ته ووایي چې راسئ، تاسې ورته وویلی شئ دوستانو. نو دا نور سیټینګ ده دوستانو. که بیا هم د نور سیټینګ په باره باندې په پوره معلومات په باره باندې بیا هم زه تاسې ته دوستانو بله ویډیو کې انشاءالله پوره معلومات درته کوم چې څنګه تاسې کولی شئ یو څه ورجمع کړئ او څنګه ویډیو ورته اپلوډ کړو. په دغه منځ نشان باندې کلیک کوو. د هغه څخه وروسته تاسې کولی شئ دلته تصویر او یا هم که تصویر وي، که کوچنی ویډیو وي، که ساوند وي، هر څه وي دوستانو تاسو هغه اپلوډ کولی شئ. نور نه دغه عمومي صفحه ده، تاسې په خپله لیدلی شئ دوستانو. دغه هوم باندې کلیک کوم. دلته دوستانو خپل ویډیوز دي، د هر چا خپل ویډیوز اپلوډ کړي دي دوستانو. تاسې کولی شئ هره ویډیو وګورئ. که ډبل کلیک ور باندې وکړئ هغه ویډیو ته دوستانو د لایک ورکول کېږي. همدارنګه نو مننه دوستانو، که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور یې لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.